نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و شهادت مې پر تا اوومه برخه. موږ په تېره برخه کې وویل چې خیرالدین و هغه هوټل ته د انجلۍ لپاره ولاړی او بیا یې هغه و کښتۍ ته راوستله او بیا یې و یوې کوټې ته بوتله. هغې انجلۍ ورته وویل تا ولې زه دلته راوستلم؟ خیرالدین ورته وویل که ته نه یې راځې نو بېرته به دې واستومه. انجلۍ وویل ما یو بل ځای ته بوځه. خیرالدین وویل چیرې غواړې چې ولاړه سې؟ انجلۍ وویل ستاسو سلطان ته غواړم چې ولاړه سم او غواړم چې ستاسو شکایت ورته وکړم او خپل حق ترې واخلم. خیرالدین ورته وویل ای یوناني نجلۍ ښایي ته زما د نرمۍ څخه بد استفاده کوې. داسې ښکاري چې زه پر تا مین سوی یم. او بیا یې غوښتل چې د خونې څخه ووځي. کله چې د خونې دروازې ته ووتی نو نجلۍ یو په زوره خندا وکړله. خیرالدین بیرته ژر مخ راوګرځاوه خو کله چې یې وکتل نجلۍ غمجنه ولاړه ده. خیرالدین وویل ایا تا وخندله؟ نجلۍ وویل نه ښایي ته یو ناروغ یې. خیرالدین بیا غوښتل چې د خونې څخه وځي چې نجلۍ بیا وخندله. خیرالدین بیا ژر راوګرځېدی او دا وار یې ولیدل چې نجلۍ غواړي خپله خندا پټه کړي او مخ غمجن ونیسي. نو خیرالدین ورته ویل ښایي زه رښتیا هم ناروغ یم. نجلۍ وویل هو ته ناروغ یې او باید دوا وکړې. نجلۍ بیا د پیري په ډول وخندل او خیرالدین ته یې وویل ښایي چې زه هم پر تا باندې مینه سوی یم. خیرالدین د کوټې دیوال ته تکیه وکړه او بیا چوپتیا خپره سوه. خیرالدین چې دا خبره واورېدله داسې حال پر راغلی لکه سر چې پرې وڅرخېدی، پښې یې بېواکه سولې او پرې چوکۍ باندې کښېنستی او بیا ویل ته څه وایې؟ نجلۍ ورته ویل هغه څه چې تا واورېدله. خیرالدین خو دلته پر لارې دی خپل ورور ته روان دی. اوس به ورسو عروج ته چې هغه د ډېر انتظار څخه څه کړي دي. خیرالدین ډېر زیات ځنډ کړی دی ای یحیی، زه فکر کوم نور د انتظار کولو هیڅ فایده نشته. دا خبره عروج د غصې په حال کې وویله، په داسې حال کې چې د یو هوټل په یو خرابه کې د بوی او چټلي ډک کوټه کې ناست و. د جامو پر یو ټوټه ناست و چې داسې ښکارېده لکه کلونه چې یې اوبه نه وي لیدلې. موږکان په کوټه کې هر لور ته ګرځېدل او لوندوالي د دیوالونو برخې خپرې کړې وې. نو یحیی چې حال یې د عروج په څېر بد و ورته وویل ارام سه ای عروجه، موږ ډېر انتظار کړی دی. زه احساس کوم چې هغه موږ ته ډېر نږدې دی. صبر وکړه وروره. او پر اوږه یې لاس ورتېر کړ. هلته بیا خیرالدین د هغه نجلۍ سره ناست دی چې ناڅاپه دروازې ډب وکړ. یو سمندري راغلی او ورته یې وویل موږ د ټاپو د غاړې سره نږدې سوي یو. نو خیرالدین ژر دروازه خلاصه کړه او د باندې وتی. عروج د ماپښین لمونځ په جزیره جربه کې په یو جومات کې ادا کړ د خپل دوست یحیی سره. کله چې لمونځ ادا کړ نو د جومات ووتی تر څو خپلې بحري سرتېرو سره وویني چې ځینې یې په قهوهخانو کې ناست وه او نور یې په میخانو کې د بیکارۍ سره وخت تېروي. نو عروج امر وکړ چې ټول سرتېري د بیړۍ سره نږدې راټول سي. هغوی ته یې وویل تاسې د دې بېګټې کارونو یعنې لهو حساب ورکوئ. هر یو له تاسې څارل کېږي او باید هر یو خپل عمل ته متوجه سي. تاسې ټول دومره ستر خلک یاست چې زه چې تاسو ته د یو ماشوم په څېر ووایم چې دا کار وکړه او دا مه کوه. او بیا یې زیاته کړه زه دا خبرې د حاکمیت له مخې نه کوم بلکې زه ستاسې د رب د عذاب او د بد مرګ څخه بیریږم. بیا یې د دوی سره مخه وکړه او خبرې یې پای ته ورسولې. همداسې یې ولیدل چې یحیی شاته ګوري. نو ده هم شاته وکتل او ویې لیدل چې ورور یې خیرالدین راغلی. عروج خپل ورور خیرالدین ته په ډېر تاوده هرکلي سره مخ سو، خو ورسره شکایت یې هم وکړ او ورته یې وویل نږدې وه چې زه د ټاپو څخه ولاړ سم او تا پرېږدم. زه ستا د انتظار څخه ستړی سوی وم وروره. خیرالدین ورته ویل که تا دا کار کړی وای ما به هیڅ شکایت نه وای کړی.
خو الله تعالی وغوښتل چې موږ یو له بل سره ووینو او بیا دواړه یو بل ته سره غاړه وتل. یحیی د دې حالت څخه ډېر متاثره سوی و. وروسته له دې عروج خپل ورور ته وویل هیر مې سو چې تا له خپل ملګري یحیی سره معرفي کړم. هغه زما پخوانی دوست دی، یو بحري سړی دی، جګړه مار دی او مجاهد دی. خیرالدین هغه ته ښه راغلاست ووایه او ویې ویل د ورور دوست زما هم دوست دی. بیا درې واړه زلمیان جماعت ته ولاړل او لمونځ یې ادا کړ. وروسته عروج د خیرالدین څخه وپوښتله وروره آیا ته پوه سوې چې څه پېښ سوي دي؟ خیرالدین ځواب ورکړ زه یوازې دومره پوهېږم لکه څنګه چې خلک وایي سلطان هر سمندري ته په سمندر کې د تګ اجازه نه ورکوي او که څوک دا کار وکړي نو جزا به ورکول سي. زه هم نږدې وم چې د دې جزا لاندې راسم، خو الله جل جلاله پر ما فضل وکړ، که نه نو تا به زه نن نه وای لیدلی. عروج وویل سلطان سلیم او د هغه د ورور قرقود ترمنځ یو سخت مخالفت رامنځته سوی دی او سلطان دی په هر ځای کې لټوي. قبطان بادشاه یعنی اسکندر بادشاه چې د بحري ځواکونو مشر دی له دې خلاف څخه ګټه واخیسته او سلطان ته مشوره ورکړه چې څوک هم بحر ته ولاړ سي باید بندي سي، ځکه کېدای سي چې دا کسان د قرقود پلویان وي. خیرالدین هغه وخت حیران نسو کله چې د عروج څخه دا خبره واورېدله، ځکه چې قبطان بادشاه اسکندر یو ډیر بد انسان دی. نو د سخت خبرګون ښکاره نه کړ، یوازې ورته وویل نو موږ ته دوې لارې پاتې دي، یا خو به سمندر ته وخیژو او لیرې به ولاړ سو، یا به پټ سو او خاموش به پاته سو. بیا خیرالدین لږ غلی سو، لاس یې پر سر کښېښود، یې ویې ویل خو که موږ په عثماني خاوره کې پاته سو نو زه به د ډېر خطر سره مخامخ سم. عروج ورته ویل کوم خطر ته اشاره کوې؟ خیرالدین ورته ویل آیا تا هېر کړي چې ما د سلطان د سرتیرو سره څه وکړل؟ عروج ورته ویل نو وروره زما په اند ښه دا ده چې د عثماني دولت له خاورو، جزیرو او هغه سمندرو څخه چې ورته نږدې دي لرې ولاړ سو. خیرالدین ورته ویل نو بیا به موږ چیرې ولاړ سو؟ عروج ورته ویل زه نه پوهېږم، خو زه وړاندیز کوم چې د مصر سلطان ته ولاړ سو. خیرالدین ورته ویل د مصر سلطان اوس په سخت حالت کې دی، د عثمانیانو او ممالکو ترمنځ شخړې ډېرې سوي دي او زه فکر نه کوم چې ممالک د سلیم په وړاندې درېږي. ته څه وایې وروره؟ عروج ورته ویل ته حق لرې وروره، زه چې کله مصر ته تللی وم نو دا مې ولیدل چې د مصر ممالک د عثماني پوځونو چې عصري او پرمختللي دي د هغو سره مقابله نسي کولی. د دوی وسلې ډېرې ابتدایي دي او اساسي تکیه یې پر سپاره پوځ او د دوی د آسونو ځغلولو مهارت دی. توپونه یې ډېر لږ دي او عصري نه دي. ته څه وایې ای یحیی؟ یحیی ورته ویل نو خطر به لا زیات سي، تا چې د سلطان سرتیري وژلي دي، که ته اوس د سلطان دشمن ته مصر ته وتښتې نو ته به د سلطان اصلي دشمن وګڼل سي. عروج ترې وپوښتل نو موږ ته څه مشوره راکوې؟ یحیی ورته ویل ستاسو شتون د عثماني خاورې او جزیرو ته نږدې تاسو د سلطان بحریې ته نږدې ساتي او زه فکر کوم چې د خیرالدین د پیښې وروسته به د بحریې سرتیري تاسو باندې رحم ونه کړي. ټول چپ سوه. بیا خیرالدین پاڅېد او ویې ویل زه پوه سوم چې زموږ مخه به چیرې وي. عروج ورته ویل وایه وروره. خیرالدین وویل مخ به مو د مدیترانې لویدیځ ته وي، موږ به په خپله لویدیځو هېوادونو ته ولاړ سو، د دوی پر بیړیو به بریدونه وکړو، ژوند به ورته تریخ کړو او د اندلس د مسلمانانو سره به مرسته وکړو. عروج ورته ویل خو باید موږ ته یو ځای وي چې هلته بیړۍ ولرو، هلته یې وساتو او سوداګري هم جاري وساتو. خیرالدین ورته ویل ما د تونس د سلطان په اړه ښه خبرې اورېدلې دي، راځئ هلته ولاړ سو. درې واړو و تونس ته په سفر کولو باندې پرېکړه وکړه. هر یو خپله بیړۍ ونیوله او د تونس پر لور یې د سفر اراده وکړه. خیرالدین په خپله بیړۍ کې ولاړ و، سمندر ته یې کتله. بیړۍ سمندر څیري لکه څنګه چې د ده عادت و. نو ناڅاپه یې یوناني نجلۍ ذهن ته راغله چې کله یې دا په یاد سوه زړه یې نرم سو. نو دی د هغې کوټې ته ورغلی، دروازه یې وټکول او ورغلی. بیا یې ورته ویل موږ خپلې خبرې لا پای ته نه دي رسولې. هغې وویل کومې خبرې؟ خیرالدین ورته ویل مېرمنې بخښنه غواړم که ما ستا سره بېادبي کړې وي. خو چې کله د خونې څخه وتی هغې ورته ویل ساندرا، زما نوم ساندرا دی. خیرالدین د هغې سترګو ته وکتل او ویې ویل ډېر ښکلی نوم دی. هغې ورته ویل او ته څه نوم لرې؟ ده په حیرانتیا ورته ویل ته زما نوم نه پېژنې؟ هغې ویل هو پېژنم یې، خو زه به تا ته یو بل نوم درکړم. ده ورته ویل کوم نوم؟
هغې ورته وویل بربروس. ده په تعجب سره وخندل، ویې ویل بربروس دا څه معنا لري؟ هغې وویل بربروس زموږ په ژبه کې معنا لري سره ږیره، او ته هم سره ږیره لري، او دا چې ستا ږیره هم سره ده، نو په همدې اساس باندې زه پر تا باندې د بربروس یا هم د بربروسا نوم ږدمه. ده ورته ویل دا ډېر ښکلی نوم دی، ځکه تا راباندې ایښی دی، که زه هم زور سره راحته نه یم. هغې په لوړ اواز سره وخندل، بیا یې ورته ویل زه بل راز هم در سره شریکوم. ده ورته ویل کوم راز؟ هغې ورته ویل زه ترکي ژبه ډېره ښه ویلی سم. ده ورته وکتل او په لوړ غږ یې وخندل. دواړې کښتۍ چې دوه وروڼه پکښې کې وه او د یحیی سمندري سره یو ځای تونس ته ورسېدلې، او هلته د تونس سلطان ته قیمتي تحفې راوړلې. سلطان او د هغه خلکو یې ډېر ښه هرکلی وکړ، عزت یې وکړ، او عروج او خیرالدین بربروس ورته وړاندیز وکړ چې دوی دې د هغه تر سیوري لاندې وي، سوداګري دې فعاله وي، کاپیرانو سره دې جګړه وي، او د اندلس د مسلمانانو سره دې مرسته وکړي. خو عروج ډېر حیران سو کله چې ساندرا ولیدله چې د کښتۍ د ملګرو سره د نارینهو په لباس او د جنګیالیو په شان ښکته سوله. بربروس هم حیران سو چې هغه یې ولیدله او دا لباس د هغې ښکلا لا زیاته کړې وه. کله چې د سلطان سره ناسته پای ته ورسېدله، د دوی د استوګنې ځایونه وټاکل سوله او د سلطان سرتیرو هغوی ته ځایونه وښودله. سلطان خیرالدین بربروس ته مشوره ورکړه چې ساندرا دې د هغوی سره د سلطنتي ماڼۍ په قصر کې پاته سي. بربروس یا هم بربروسا د سلطان له خبرو سره مخالفت ونه کړ، خو چې ساندرا ته یې وکتل نو بربروسا پوه سو چې د هغې خوښه نه ده، نو خیرالدین د سلطان څخه بخښنه وغوښته او پرېښوده یې چې له دوی سره یو ځای پاته سي. کله چې عروج او بربروس له ناستې څخه ووتله، نو عروج د خیرالدین بربروسا لاس ونیوی او د نورو څخه یې جلا کړ او ورته یې وویل دا فاجره څوک ده چې له تا سره په کښتۍ کې وه؟ دې ولې د سلطنتي قصر استوګنه ونه منله؟ ته لیونی سوی یې؟ د سلطان غوښتنه دې رد کړه. ما خو فکر کاوه چې ته به دا نجلۍ سلطان ته د مینځې په توګه ډالۍ کړې. او دا بربروس څوک دی؟ دا نوم دې له کومه سو؟ ته لیونی سوی یې که څه در باندې سوي دي؟ خیرالدین بربروسا تم سو، خپل ورور ته یې وکتله او ویې ویل دا فاجره زما ښځه ده وروره. عروج ورته حیران سو، ویې پوښتل ستا ښځه؟ خیرالدین وویل هو. عروج وپوښتل تا خو ماته پخوا دا خبره نه ده کړې؟ خیرالدین بربروسا ورته ویل مناسب وخت نه وروره. عروج بیا وپوښتل او ته سلطان ته ولې وویل چې نوم دې بربروسا دی؟ خضر وویل بربروسا زما نوی لقب دی، دا په اروپایي ژبه کې د سرې ږیرې خاوند ته ویل کېږي. عروج سر وخوځاوه او پر اوږه یې نرم ګزار ورکړ او ویې ویل برکت دې وي وروره. خیرالدین بربروسا ساندرا ته وویل چې د خپل ورور ته درواغ ویلي دي او ویلي دي چې موږ دواړو واده کړی دی. ساندرا داسې وکتل لکه چې برق نیولې وي، ویل ته څه وایې بربروسا؟ ده ورته ویل لکه څنګه چې دې واورېدل، زموږ په دین کې د نارینهو او ښځو یو ځای اوسېدل روا نه دي. سلطان بربروسا او د هغه ملګري په یو ښارګوټي کې واچوله چې د سرتیرو لپاره ځانګړی جوړ شوی و. د بازارونو او هر څه سره سمبال و او د عصري معمارۍ سره برابر و. دا ښار د سمندر پر غاړه جوړ شوی و او ښځو ته هم اجازه وه چې د خپلو خاوندانو سره ووځېږي. نو ساندرا شاته وکتل، څو قدمه د سمندر پر لور ولاړه، بیا ناڅاپه وګرځېده او ویې ویل زه راضي یم، کله واده کوو؟ ده وویل همدا اوس. د ژمي له پای ته رسېدو او د پسرلي له راتلو سره بربروسا، عروج او د دوی ملګري بیرته د کاپیرانو پر ضد سمندري جهاد ته راووتله. هر یو په خپله کښتۍ کې سپور سو. بربروسا خپله میرمن ساندرا هم له ځانه سره بوتله. هغې ټینګار کړی و چې له دوی سره د کاپیرانو پر ضد جګړه کې برخه واخلي، سره له دې چې هغه لا هم پر خپل دین وه. ورونو اوس به تاسې دا وایاست چې ساندرا هم کاپیره وه، نو دوی بیا د کفارو په مقابل کې جهاد څنګه کوي؟ حال دا چې تر څنګ یعنې د بربروسا ښځه هم خپله کاپیره وه. نو ورونو دا یوه خبره په یاد لرئ چې د مسلمان نکاح د اهل کتابو د میرمنو سره جایز ده، هغه وخت چې هغه اهل کتاب یعنی عیسویان پر خپل اصلي دین باندې پاته وي. دا اوسنی سیکولریزم دین یې په ځان کې نه وي اختیار کړی، بلکې څنګه چې عیسویت دین وي هماغسې پر هماغه عقیده باندې روانه وي. حضرت عیسی علیه السلام د خدای زوی نه بلکې د خدای بنده او رسول بولي.
او د هغه پر کتاب ایمان راوړی وي، څنګه چې په هغه کتاب کې د خدای احکام و هغه اوس هم مني او پر ځای کوي. نو کوم عیسوي چې پر خپل اصلي عیسویت او پر خپل دین باندې پاته وي، نو د همدغې ښځې سره د مسلمان نکاح جایز ده. نو پر همدې اساس باندې خیرالدین بربروسا د هغې عیسوي نجلۍ سره واده وکړ. په هر صورت دا هم په دې جګړه کې د بربروسا ترڅنګ ولاړه وه، خو د بربروسا او عروج د قضیې پر حقانیت یې باور پیدا کړی و او د مسلمانانو ترمنځ یې ښه ژوند تېر کړی و. د بربروسا څخه یې د مسلمانانو کړاوونه اورېدلي وه، نو یې وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي او خپله جنګي وړتیا وکاروي. هغې په توره، توپک او هر ډول وسلو کې مهارت درلودی. بربروسا حیران سو چې دا ښځه څنګه دومره مهارتونه لري. نو په داسې حال کې پوښتنه ورڅخه وکړه چې دوی د کښتۍ پر سر وه. ویل تا دا هر څه چیرې زده کړي دي؟ هغې وویل زما پلار د یوناني پوځ یو لوړپوړی افسر و. زما یو ورور او یوه خور د مفسدو ملګرو لخوا وتښتول سوله چې د انسانانو په خرڅلاو بوخت وه. نو زه د خپل پلار لپاره هر څه سوم. پلار مې هڅه وکړه چې زه هم زوی سم او هم لور. نو له ځان سره به یې پوځ ته بوتلم. ما بازکرو ته کتله، کله چې پلار ولیدل چې زه له جګړې او وسلو څخه نه ویرېږم، نو یې د سرتیرو سره په تمرینونو کې شامله کړم. زه هم ورته لور وم او هم ورته زوی. خو وروسته هغه د عثماني پوځ سره په یوه جګړه کې ووژل سو او عثمانیانو زموږ ټاپو ونیوله. په دغه وخت کې یو تنکي هلک پر خیرالدین بربروسا باندې غږ وکړ چې ورته وایي یوه بیړۍ چې پکښې مالونه رابار دي د ساردینیا ټاپو ته نږدې ده. نو دوی پرې چاپه واچوله، بیړۍ یې ونیوله، مالونه یې غنیمت کړه او سوارلي یې ووژله او دا بیړۍ یې اسیره کړله. دا د دوی لومړۍ بیړۍ وه، خو وروستۍ نه، ځکه پس له هغې دوی ډېر مالونه غنیمت کړه، پیسې، غنم، پنیر، کوچي او نور څه. بیا یوه بله بیړۍ ولیدله چې پکښې ګڼ شمېر مسلمانان بندیان ناست وه. نو دغه بیړۍ هم ونیوله او ټول بندیان یې آزاد کړه. اوس د دوی سره ډېرې بیړۍ سوې. نو د هماغو بیړیو سره دوی بیرته تونس ته راغلله. هلته سلطان هغوی ته ډېر دروند استقبال وکړ، توپونه یې وویشتله او خوشحالیان یې وکړلې. عروج، خیرالدین بربروسا او ساندرا یو ځای د سلطان د ماڼۍ د استقبال میدان ته ورننوتله. د سلطان مخې ته ودرېدله او د هغه میرمن هم ورسره وه. د هغې پر څهرې اروپایي نښې ښکارېدلې. دا خبره بربروسا د ورننوتو سره سم محسوس کړله، خو چې د هغې غوسناکه څهره یې ولیدله، بیا یې نظر ترې واړوه تر څو د سترګو ساتنه یې وسي. سلطان بربروسا او د هغه یارانو ته د ډوډۍ دعوت ورکړ، په خپله هم ورته کښېنستی. خیرالدین بربروسا محسوس کړه چې سلطان زیات باور پر خپل ځان کوي او د دوی بریاوې ځان ته منسوبوي. خو ناڅاپه عروج پاڅېدی او ټولو ته یې دا وویل دا چې موږ وکړه دا د الله جل جلاله فضل و. الله جل جلاله دا ماته راکړه او دا جهاد مو د الله جل جلاله د رضا لپاره دی. بربروسا هم یو څو ټکي راپورته کړله او ویې ویله دا بریا همدومره زموږ ده څومره چې ستا ده، خو دا کار د نورو سره هم ممکن دی. نو دې خبرې د سلطان غرور مات کړ. سلطانه یعنی د سلطان میرمن بیرته خپل ښکلي وطاق ته ولاړله چې د پردو، غالیو او د هغې دورې د ختیځ او لویدیځ هنرونو سره سینګار سوې وه. هلته ګرځېده او د قهر څخه یې یو لاس پر بل باندې واهه. یوه وینځه راغله، ټول تفصیل یې ورته بیان کړ چې د سلطان او خیرالدین بربروسا او عروج ترمنځ تېر سوه. دا چې یې واورېدل لا زیاته قهرجنه سوله. وینځه یې رخصت کړه او په خپله کښېنستله، فکر یې پیل کړ. خیرالدین بربروسا او عروج هغه ښار ته ولاړله چې سلطان د دوی د استوګنې لپاره ټاکلی و، تر څو د بل پسرلي راتلو ته انتظار وکړي، بیا له سره بحر ته ووځي. دوی د جنگ تمرین کاوه چې یو سرتیری د سلطان له لوري راغی. ورته یې وویل سلطان مو نن شپه غواړي. هغوی دا بلنه ومنله او د ټاکلي وخت وعده یې ورکړه. خیرالدین بربروسا عروج ته د سلطانیې پر عکس العمل باندې اشاره وکړه. عروج حیران سو، ورته یې وویل تا هغې ته وکتله؟ بربروسا ورته وویل ته پوهېږې چې ما قصدا نه دي ورته کتلې؟ عروج ورته ویل خو تا وکتله؟ بربروسا ورته ویل وروره ما بد نیت نه درلودی، د خبرو اصل مه پرېږده. عروج ورته په قهر سو، ویې ویل خبرې وکړه. بربروسا وویله د سلطان ښځه د اروپایي څهرې لرونکې ده. عروج ویل په دې کې نو څه عجبتیا ده؟ بربروسا وویل
خو هغه زموږ د راتګ څخه ناخوښه ده. بیا ولاړې او د خپلې ښځې لاس یې ونیوی. ویې ویل ته زما خبره تاییدوې ساندرا؟ هغې وویل هو، ما هم د هغې غوسه ولیدله. موږ دواړو ته یې په کینه او نفرت سره کتله. بربروسا وویل زه فکر کوم چې دا به یوه اروپایي مینځه یې چې سلطان ځان ته غوره کړې وي. ساندرا وویل آیا مسلمانه سوې ده؟ بربروسا وویل نه یم خبر، خو نن به خبر سم انشاءالله. عروج او بربروسا د سلطان لیدو ته ولاړله لکه د مخکني ځل په شان باندې. نو سلطان یې خپل یو جاسوس چې د محبسینو څخه یې و د هغوی شاته پرېښودی تر څو هر څه ورته ووایي. چې ناسته خلاصه سوله نو سلطان بیرته د خپلې ښځې اتاق ته وختی. ویې لیدل چې هغه قهرجنه ده. ورته یې وویل زما ګرانې څه در باندې سوي دي؟ هغې وویل هېڅ نه. پر سلطان باندې دا ښځه ډېره ګرانه وه، که نه نو د اروپا څخه به یې نه راوستلی او نه به یې په نکاح کړی وای، نه به یې د تونس ملکه ګرځولی وای. د دومره مینه ورسره درلودله چې د هغې قهر یې نه سوی زغملی. نو یې اصرار پرې وکړ تر څو ورته ووایي چې څه خبره ده. هغې ورته ویل ما ته داسې ښکاري چې ته دې دواړو سمندري خلکو ته ډېر عزت ورکوې، له هغه څه څخه زیات چې مستحق یې دي. دا کارونه چې دوی کوي باید ستا نوم ته منسوب سي، نه دوی ته. ته وینې چې خلک یوازې د دوی کیسې کوي، ورځ شپه د دوی نومونه یادوي، د دوی جګړې، د دوی غنیمتونه. دوی چې غنیمت راوړي تا ته لکه یو فقیر یو څه برخه درکړي. دوی باید غنیمت راوړي خو تقسیم یې باید ته وکړي تر څو خلک تا ته عزت درکړي، نه دوی ته. دا مقام چې تا ورکړی دی په دې باندې ستا قدر کمیږي. خلک شونې ده چې تا له یاده وباسي، دوی ستا ځای ونیسي. ته باید خپل چلند دوی سره وسنجوې. سلطان چې دا خبره واورېدله نو هیڅ یې ونه ویل، لکه چې فکر ورسره کوي. که څه هم سلطان د هغې خبرو ته ډېر اهمیت ور نه کړ، خو بیا هم احتیاط یې زیات کړ. بل پسرلی راغی. بربروسا او عروج سمندر ته ولاړل. کال په کال هر کال یې شهرت زیاتېدی. کفار ډېر وېرېدله او سلطانه لا زیاته قهرجنه کېدله. د شپې په تیاره کې یو تور ماسک لرونکی سړی پر آس سپور د سلطان ماڼۍ ته د شا د دروازې څخه راغی. هلته څوک نه و چې یوې بلې تور ماسک لرونکي ښځې ته یې لیک ورکړ. هغې هم ورته یو لیک ورکړ. دواړه په چوپ چوپتیا کې د هغه ځای څخه ولاړله. بیا دا ښځه چې هماغه سلطانه وه د ماڼۍ پټې زینې ته پورته سوله، خپلو اتاقو ته وختله. ماسک یې لرې کړ، د څراغ رڼا ته یې لیک ولوستی. ډېره پاملرنه یې ورته وکړه. بیا یې اور ورته واچوئ. دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربروسا سالار، پالرو بر یې رپول غواړي ظلمو، سپینه جنډه مو خپرول غواړي ظلمو، دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو، دا قربانی او د ایثار په جذبه بیا پس پین سپیڅلی مسیر تلل غواړي ظلمو.